قدرمنو بیا درته هرکلی وایم او بیا درته ستړي مشې هم وایم. پروګرام ادبزار دی. زه ستاسو ملګری یم ثاقب افریدی. قدرمنو پروګرام کې در سره افسانه شریکومه. کتاب دی د صحرا بادونه، د افسانو کتاب دی د ښاغلي فیروز افریدي. او د دې نه مخکې هم ما یوه افسانه ویلې وه او نن دغه دویمه افسانه در سره شریکومه د دغه کتاب صحرا بادونه نه، د دې افسانې نوم دی نو ریزګاري د دغه افسانې نوم دی. په دغه هیله چې ستاسو خوښه شي، ستاسو توجه او ستاسو پام ورته غواړم. نن په لمانځه کې راته د هلکتوب د وختونو دوه زړې څهرې مخې ته شوې. جړغونې غوندې شوم، ډېر خپېمانه شوم. ارمان راغلو چې کاش په هغه وخت مې ترې معافي غوښتې وي، خو تېر وخت په بیرته نه رادرومي. تېر ساعت په مثال مړی د لحد دی، تېر ساعت په مثال مړی د لحد دی، مړي چا دې ژوندي کړي په ژړا. د هغوی ناڅاپه را یادېدل مې غونې زیږ زیږ کړو. ما ته نن راپېښ حالات هم د هغې واقعې تکرار کېدلی شي. دا هم کېدلی شي چې زه هم نن د هغه وخت سره مخ وم یا راتلونکي وخت په ما هم داسې راتللی شي. باید انسان د هرې واقعې نه سبق واخلي. انسان چې ژوندی وي د هر قسم حالاتو سره مخ کېږي یا د مخامخ کېدو امکان لري. ما په اتم یا اووم جماعت کې سبق ویلو، غالبا دا د کال 1904 خواشه واقعه ده. دغه ورځو کې پلار له یو خپلوان نه په 100 روپۍ بایسکل اخیستی و. په بایسکل مې سورلي زده کړه، چکرې به مې پرې وهلې، خو سایکل زوړ و نو اکثر به خراب و، کله به یې پیډل خراب و، کله توله، کله به یې زنځیر شلېدلی و. پخپله به مې جوړولو او پخپله به مې خرابولو. په دغه سیمه د مرمت دوکانونه خو څه کې چې عام د سود سودا دوکانونه هم نه و. د باړې بازار په کوڅ سر کې د سایکلونو د مرمت اکی یو دوکان د انور ماما و. خدای خبر چې هغه عاجز به اوس ژوندی وي، خو خامخا به مړ وي، ځکه چې هغه وخت چې مونږ هلکان وو هغه د 15 کالو نه اوړېدلی و. د څه وخت زړه چاودون پس مې هغه بایسکل په شاپور په 100 روپۍ په قرض خرڅ کړو. شاپور به زمونږ کلي ته راتلو. کلی څه و، یو کور به و، خو مونږ خلک نن هم کور ته کلی وایو. ما د شاپور کور نه و لیدلی، نه مې د هغه کورنۍ پیژندله. 3-4 کیلومتره لرې کور و. د پیسو نټه چې راغله په شاپور پسې لاړم. په پوښتنه مې د هغوی کور پیدا کو. د خټو او کاڼو یوه کوټنۍ، یوه د کور انګړې نه و، د غنو شپولې د کوټنۍ نه راتاو کړې وو. هغه وخت باړه کجورۍ ډېره آباده نه وه، د ډېرو خلکو همداسې یوه کوټنۍ وه. په خپلو ځمکو او برخو به لرې لرې خلک اوسېدل. ډېرو کمو خلکو د تیرانه کډې راوړلې وې. زمونږ په خپله یوه اټارۍ وه. په کال 1908 یا 9 خوا او شا کې د خټو کاڼو جوړه وه. د دې اټارۍ هم نیم انګړ و، نیم بیا وروسته مونږ په خپله د خټو پسخې او بلاکونه جوړ کړو. د شاپور کور ته چې نږدې شوم نو اول مقابله مې د سپي سره راغله. د سپو نه ډارېږم هم ځکه چې څه موده وړاندې یو زورور سپي چیچلی وم، اوس یې هم داغونه زما په چپ خنګري شته. په زوره مې غږ وکړو چې شاپور شته. یوه زاړه ابۍ د سپي په غپا یا زما په آواز له کوره را بهر شوه. ما ته یې وکتله، بیا یې پوښتنه وکړه څوک یې؟ ما ورته وویل چې شاپور شته. شاپور خو بچي نشته. په ابۍ پسې کونټۍ په لاس یو بابا هم راووتو. د دواړو عمرونه دغه 80 کاله و. ما ورته وویل چې زه د فلانکي زوی یم، میاشت مخکې مې په شاپور سایکل خرڅ کړی دی، واده نیټه یې سر ته رسېدلې ده، خو بیا مې نه شاپور لیدلی دی نه یې پیسې راکړې دي. دواړو بوډۍ او بوډا یو بل ته وکتل. بیا دغه بابا ما ته ګویا نه شو، د انصاف خاونده، شاپور خو لوفر دی، تا ولې په شاپور بایسکل خرڅولو؟ دا څو ورځې وشوې چې نشته، په پته یې نه پوهېږم چې باړې کلي ته تللی دی که چېرته ورک دی. د بابا په خبرو زما زړه ډوب غوندې شو. ما وویل لاړې پیسې ډوبې شوې. ما ورته وویل چې نو زما پیسې؟ هغه راته وویل چې انصافداره، موږ په ځان پورې حیرانه یو، ته لا پیسې غواړې.
د کوم ځای نه یې مونږ درکو؟ بیا یې پوښتنه وکړه په څو دې پې خرڅ کړی و؟ په 100 روپۍ. هو 100 روپۍ چېرته دي؟ نو زه څه وکړم بابا، ما خو خپل سایکل پرې خرڅ کړی و، هسې خو یې نه غواړم. زما لهجه هم ترخه غوندې شوه. دغه وخت په کجورۍ کې د خلکو یوه کوټنۍ وه، باقاعده حجرې نه وې، لا نه وې جوړه شوې چې د هر وړوکي هلک تربیت پکې کېږي. زه د مشرانو په قدر پوهېدم، ځکه چې سبق مې په عالم ګودر سکول کې ویل، خو لا داسې تربیت مې نه و اخیستی چې د مشرانو په مخ کې خبره تیزه یا په اوچت آواز نه وي کول پکار. زما په خبره بوډۍ ابۍ ورېږدېده. نه ولې نه، بلا دې واخلم بچې، پیسې به درکو، خامخا به یې درکو. ولې به یې نه درکو؟ ته لږ صبر وکړه. زړه مې ډاډه شو. لږه شېبه پس بوډۍ راغله، دسمال غوټه یې خلاصه کړه او د ماتو پیسو سکې یې راته په تلي کې کېښودې، چې ومې شمېرلې نو 2.5 روپۍ ترې جوړېدې. ما ویل چې نورې؟ بچیه همدغه وې راسره، نور وله بیا راشه. زه هم خفه شوم، ما سره بله لاره نه وه. ما ورته ښه وویل چې ښه بیا کله راشم؟ بل زیارت له راشه. زه ترې روان شوم بل زیارت، او داسې ډېر ورځې وخت په وخت به ورتلم. کله 1.5، کله 2، کله 3 روپۍ به یې راله راکړې. ټولې پیسې به د سکو په شکل کې وي. د ډوډۍ چایو ست به یې هم راته کوو. زه به حیران شوم چې دوی ماله پیسې د 8 4 6 یا 5 پیسیز او ټیډي پیسیز سکې په شکل کې ولې راکوي؟ ولې د کاغذ روغه روپۍ نه راکوي؟ 5-6 کرته تلو راتلو نه پس دغه 2 ضعیفو بوډاګانو ښځې خاوند ماله غاړه مې خلاصه دغه 9 روپۍ راپوره کړې. دا هم چېرته 2 میاشتو کې دا روپۍ ما ترې په انیز کې جمع کې. ما په دا دومره وخت کې بیا شاپور ونه لیدو. ما ویل چې خدایه پاکه دا هلک چېرته ورک شو؟ چې د پلار او مور نه به مې د ده پوښتنه وکړه چې شاپور چېرته دی؟ هغوی به ویل چې نه یو ترې خبره چې چېرته ورک دی، خدای دې د ځمکې مخ ترې خالي کړي، چې نور به څومره شرمېږو. یا مونږ خدای واخله چې اړخونه مو ساړه شي. ته ګوره بچې، دا عمر د مور او پلار د راحت او ارام وي، او مونږ د ده د لاسه کړېږو. زما زړه به هم خفه شو، بار به ورتلو به مې زړه وټکېدو، په دې ضعیفو بوډاګانو به هم خفه کېدم. پیسې مې ورته معاف خو نه کړي، خو نور مې د قرض د غوښتلو زړه مور شو. بیا ورپسې لا نړم. یو ورځ بازار ته تللی وم، د دوایي دوکان والا سره ناست وم. یو بوډا کونټۍ په لاس د ډاکټر مخې ته ودرېدو. هغه ته یې د خیر خیرات دپاره لاس وروغځوو چې څنګه یې د خولې نه اواز ووتو. اواز را باندې اشنا غوندې کې ولګېدو، چې ورته ومې کتل د شاپور پلار و. ډاکټر والا 6 پیسیز په تلي کې کېښودو، او بوډا ورته د نیک عمله اولاد دعاګانې په خوله مخکې بل دوکان ته ورتېر شو. زړه مې یو درد وکړو چې دا دومره غریبانان دي چې خیرات غواړي، او ما ته دا پته نه وه. ځان راته ډېر ملامته ښکاره شو. ایله مې سر پرې خلاص شو چې دا ماتې پیسې او سکې دوی ماله راکولې، دا یې د دې خیراتي پیسو نه راکولې.